بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړو چې د دواپاشۍ وخت او دا د دواپاشۍ کوم د دوا چې ورکول کېږي په دریو مرحلو کې دا تاسو ته وښیو چې باید ورکړي او کوم وخت کې. اوس یې د اپریل میاشت چې د اوله دواپاشي ده، دا کله چې دغه غوټۍ ګل کېږي په دغه وخت کې باید ورکول شي. اوس فی الحال موږ د ناک ونې ته دوا ورکوو. نو دا د دومه دوا چې ده، دومه دوا منیره 80% چې کله ګل توی شي که نه باید بیا دوا ورته ورکو. او درېیمې چې دی بیا کله چې میوه غوره شي چې تقریبا د یوې ګوتې د سر په اندازه میوه شي، یا درېیم مرحله ده. د درې مرحلو کې چېرته موږ تاسو دوا ورکړو نور به نو انشاءالله د میوه چمجای ونه لري. گل کی رو دا د ناک ونه ده چې 3 کلنه ونه ده، ډېره ښه ناک هم کړي دي. که چېرته ښه دوا ورکړو نو دا به انشاءالله چمجي نه بچ وي. او شاخبوري هم د تاسو ته تشریح کوم چې څه رقم تاسو کړلی شئ ناک ونې شاخبوري وکړئ.